وایي تورې سیلۍ دي په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي تورې سیلۍ دي په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي دلته د وینو لیوني چیرته خندا نه پرېږدي او وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې عمر بچي وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې عمر بچي قاتل شپې دي دعاګوی کور کې د چا نه پرېږدي د پروګرام په دې برخه کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مشر ښاغلي علي خان مسعود څخه هیله کوو چې راشي چې د ګوند له اړخه تاسو ته خپله پرانیستونکې وعده وړاندې کړي. السلام علیکم. په ټولو نه مخکې زه د فرانکفورټ څانګې ملګریو ډېره مننه کوم او چې دوی دا زحمت ایستلی دی غونډې جوړول یا د لوی لوی محفلونو جوړول دا څه د ټوکې خبره نه دي بیا هم په بهار کې او بیا زه د خپلو خویندو او د وروڼو نه ډېره مننه کوم چې دوی خپل ضروري کارونه پرېښي دي نن دا محفل کې ګډون کړی دی. ګرانو ملګریو زموږ ګوند پښتون سوشل ډیموکریټ ګوند هغه ګوند دی چې دا د باچا خان د نظریې لاندې کار کوي. زموږ رهنما زموږ انسپیراسیون دا باچا خان دی. دا ځکه چې د پښتنو په ملي غورځنګ کې که تاسو وګورئ موږ شاهان موندلي دي موږ کومدار قسم خلک دي خو باچا خان یو ځان ته حیثیت لري چې هغه د پښتون یو داسې ټولنه کې چې هغه تشدد حاوي و تشدد و او د یو نوې فلسفه راوایسته د وی چې زه یو داسې افغان تربیه کوم د عدم تشدد په زور باندې د عدم تشدد په لار باندې چا ګټه هم کړی شي او هم ساتلی شي. نو موږ د تشدد مخالف یو موږ ټولې مسلې د روغې جوړې د لارې حل اول غواړو. ګرانو ملګریو تاسو ته پته ده چې زموږ خاوره یو ګذرګاه ده د انسان د معلوم تاریخ نه د شمال د طرفه کومونه راغلي موږ په خاوره یې ناتر جوړ کړی دی او موږ قوم همیشه د داسې مشکلاتو سره مخامخ دی کنه او دلته چې کم ګندهاره سیولایزیشن راغلی که تاسو تاریخ ته کوز شئ دلته 1500 کاله امن و ځکه د ګندهاره سیولایزیشن چې کوم د راپورته شو کنه د شمال طرفه هېڅ حمله ونه شوه کنه او بل دا چې دلته بودیزم و چې بودیزم نان وایلنس ګواټلوزیفکایټ و کنه نو دلته ځکه د سیولایزیشن راغی زموږ په خاوره سیولایزیشن ژوندېدی شي موږ داسې نه یو چې لیوانیان یو خو موږ ته چې مقام میلاو شي کنه د ځکه چې د بودیزم نه پس د چیني یو غه راغلی و حاجي چې په یو وخت کې د موږ ګندهاره پېښور چې کوم د 10 لکه مسلمانانو دپاره مکه هغه لیکي چې دومره ښایسته علاقه او دومره پرامن خلک ما نه ولیدل لکه دغه ګندهاره خلک خدای چې لاړ 10 کاله پس سپین هون راغلل بیا پسې نورې کیسې راغلې موږ یې هر څه تار په تار کړل تر نن ورځې پوره زموږ په خاوره غوبلې دي موږ دې ته لایا شوي نه یو چې خپل کلتور خپل علاقه بیا آباده کړو کنه او نننی افغانستان یا پښتنو خاوره 15 اټمي قوتونو په منځ کې پراته ده هند دی پاکستان دی چین دی روس دی او ایران دی کنه دغه منځ کې موږ نن پراته یو کنه دا 15 اټمي قوتونه دي او بله خبره دا ده چې افغانستان مسله مونږ همیشه دا کوشش کړی دی چې ووایي چې دا فوجي حل نه لري تر دې حده پورې چې یو لیګنډ ده چې الکسندر تامور ولیکل چې تا ټول پرژن ووالو دا یو ګوډ کې راټینګې ده څه وجه ده په هغه وخت کې دا کونړ دیر او د سوات په دې علاقو کې پښتنو راګیر کړی بیا د مور ته بیرته لیکلي چې مورې تا یو الکسندر پیدا کړی دلته هر یو الکسندر دی که نه مونږ ځکه وایو چې افغانستان دا مسله چې کوم دا سیاسي ده او دا فوجي نه ده که نه دا دوی مغربي وایي چې مونږ مرجع ونیوه مرجع 3 ځله روسیانو ونیوه خو اخري نتیجه باندې بس ضرورت نشته تاسو ته که نه او بل د افغانستان نن مسله چې کوم کشمکش دی دا اصلي خبره دا ده چې څه وخت اول د دنیا جنګ وشو په هغه کې فاتح قوتونو جرمنیان بې عزته کړی وی شرمول او په پاریس کې چې کوم ورسای کنفرانس وشو پکې جرمنیان ډېر بې خونده کړل ډېر بې عزته کړل او ډېر یې سپک کړل که نه او په هغې کنفرانس کې دوی د دویم جنګ عظیم چې هټلر په قدرت راغی هغې خښته کېښوده او دا افغانستان کې نن بدبختي چې دا د بون د کنفرانس کې دوی پښتانه بې عزته کړل دا خښته یې هلته کېښوده او دا به تر هغې پورې په افغانستان کې دا جنګ ختم نه شي څو پورې پښتنو ته حق ورنه کړي شي ولې په دا چې افغانستان کې زه عبدالله ته وایم زه صالح ته وایم چې یو د انټیلیجنس او بل چې کوم د وزیر خارجه مین زرما ټوله زما د افغانستان زموږ هم دا د ستا دا یو د ستا نه دی نن ته چې د مستي کوي د امریکې په وګی کوي امریکا ټول عمر د ستا دپاره بچي نشي قربانولی چې ته به په یو وخت په ګډېږې او مري به د امریکې بچي سبا چې امریکا لاړ شي دغه وخت
حساب کوه کنه عبدالله خانه صالح خانه دا داسې نه ده کنه دلته اتیا په سلو کې 80% پښتانه چې پښتو وایي او 10% پښتانه چې پرشنای شوي دي کنه ته 3% نن په ما کوشش کوي چې دا هر څه زما شي نو دې دپاره مونږ وایو چې د افغانستان مسله میر زرما ټول زما باندې نه کیږي دلته تاجک هم حق لري دلته ازبک هم حق لري دلته بل څوک هم حق لري خو دلته اکثریت حق لري د افغانستان کې نن بدبختي ځکه ده چې اکثریت به قدرت شوی ده اکثریت سپک شوی دی کنه تر څو پورې چې اکثریت خپله کورلک چې پښتون دی دلته هېڅ سټیبلیټي نشي راتلی دا خبره ما بار بار کړې ده چې پښتانه خلک وایي زه دا وایم چې که څوک په افغانستان کې سټیبلیټي غواړي امن غواړي د پښتنو سره خبره وکړي کنه دا د موږ دښمنان د طالب په نوم باندې حقیقت کې دوی پښتون وایي دوی طالب مخالف نه دي دا طالب یوه پالما ده کنه د پښتو سره چې دوی زیاته کې پېښور کې په کابل کې دا خو د طالب ژبه نه ده خو د کرزي ژبه هم ده کنه نن کرزی رډ ناست د سکاویانو د امریکایانو په منځ کې کنه کرزي ته وایي موږ د تا سره کېږو خو ته هم نرشه کنه ته هر ځای پرسي مه وایه پښتو هم چېرته وایه کنه پښتو هم چېرته کوه کنه موږ تا سره یو کنه نو زه دا وایم چې دا د افغانستان د بدبختۍ بنیاد دی په بون کې کېښود باید دغه کریکټور وکړي لکه څنګه اول جنګ عظیم کې دوی په پاریس کې جرمنیان سپکل دوام جنګ عظیم ځنې جوړ شو نو داسې د افغانستان به هم دا لوبه جوړېږي او موږ وایو چې په افغانستان کې امن سوله پکار دی کنه او بله خبره دا کو تاسو به اوس ما اورېدلي وي چې بن لادن یې په ابټ آباد کې مړ کړو کنه اوس څوک وایي چې نه پاکستان فوج په خرڅ کړو آسم مړېده وایي چې دا هغه پختور کې خراب وکنه نو وایي چې راشه هغه موږ وطن کې چې غوا بیماره شوی کسب ته رسوه کنه چې یو 100 روپۍ خو وکړي کنه نو یو دا ده کنه او بل دغه کم ځای پټو دا د پاکستان کاکول چې کم ځای د فوجي نرسري ده کم ځای نه د موږ کډټان راوځي هغې سره پڅنګ کوو لکه دغه موږ جلسه کوو د 15 غزه کې بن لادن پروت دی کنه دا پاکستان هېڅوک هم نه پېښه کنه نو دا مقصد دا دی چې خو دا بعد تاریخي کیسې دي 1801 کې کنه سید شهید بریولی سید احمدشاه شهید بریولی هم دلته په بالاکوټ هزاره کې مړ کړو کنه هغه اول وهابي و چې د منطقه ته راغلی و کنه هغه سیکانو او پېښور سردارانو په ګډه مړ کړ او بیا چې کوم دی نن مئی 2011 کې د جبهه اتفاق ته چې بیا یو بل وهابي چې د ټوله منطقه ځنې په عذابه هغه په هزاره او بډاوات کې مړ شو کنه دا څه عجیبه تاریخي هغه دی کنه څو د حوادث دي او لار بار پښتون نن په اور کې سوځي نن په موږ پسې پروپاګاندا کېږي چې پښتون تروریست دی پښتون دهشتګرد دی پښتون دا موږ هېچا خاوره ته نه یو راغلي دا ټول زموږ خاوره ته راغلي دي کنه نن مرمزم پښتانه وایي مړ زه او پړ هم زه کنه ان دواړه په موږ دي او د نور ډالر راټولوي موږ ته د الله اکبر ټکا راکړې ده کنه او دا تاسو ګورئ چې نن په شمال کې پښتانه بې کوره دي نن په شمال کې چې کوم د کرزي صدارت نه موږ ته څه پیدا اس بدنامي ده کړ په شمال کې پښتانه وهل کېږي هزارهجاتو کې وهل کېږي په ځمکو باندې قبضې کېږي نن په خپل کور کې په افغانستان کې پښتانه ته IDP وایي کنه انټرنل ډسپلیس پیپل کنه په کور کې دننه به کور خلک کنه همدغه لوبه لاندې د وزیرستان اخره تر بجوړه پورې دخل در په در خاوره په سر دی کنه او په پښتونخوا کې تاسو ته پته چې روزانه کېږي هلته هم IDP دلته ټول د پښتانه چې کوم د بې کوره دي آیا د یو د قصور د پښتنو آیا د اسلام یو زمونږ ټکه ده آیا د اسلام چې کوم د پنجابي او د تاجک او د ازبک او د ایراني او د عرب او د بل ټکه نه ده دا نن ټوله د بلې راوستې ده موږ په سر باندې دا ځکه چې موږ پښتانه خپل بې اتفاقه یو دا ځکه چې موږ نه جهان پېژنو نه ځان پېژنو دا ځکه چې موږ ډیس ارګنایز یو تر څو پورې چې ډیس ارګنایز یو تر څو پورې موږ ارګنایز یو تر څو پورې موږ خپل مسایل په تشخیص سره ونه پېژنو همدا لوبې خل در باندې کوي کنه په کار دا دی چې موږ تاسو ارګنایز شو اول افغانستان کې سوله راولو چې افغانستان کې څو پورې سوله نه وي لاندې سوله نشي راتلی لاندې امن نشي راتلی نو دا ځکه ده چې دا زموږ تاسو د تقسیم دی تر څو پورې چې دا د ډیورن لاین وي د دغې پرهار نه به دا وینه څکېږي او چې کومه ورځ دا ډیورن لاین چې کوم د منځه لاړو یا چې کوم د اوس په هغه بین الاقوامي ژبه کې یا بین الاقوامي قانون کې دا ته وایي ډیفیکټو ډیجور ډیفیکټو خو شته دی ډیورن لاین او ډیجور نه دی یعنې چا تسلیم کړی نه دی کنه
نو موږ دا غواړو چې په دې منطقه کې باید پاکستان او افغانستان د دې ځای د خلک لکه څنګه یورپ کې دلته ویزا خلاصه شوه او نور کیسې نشته د پخوا بلجیم ته چې 3 هفتې به دلته په کونسلیټ کې ګرځېدې اوس په شاسنبان کې کېنه سیکنډ کې بلجیم کې څوک تپوس هم نه کوي نو داسې ولې د افغانستان د پاکستان په منځ کې د خلکو تګ راتګ نشي ازادېدی که نه ولې دوی چې کوم دی بغیر ویزې نه یو پېښوری کابل ته نشي تللی یو د کابل نه پېښور ته نشي تللی یو د مزار نه کراچۍ ته نشي تللی یو د کراچۍ نه مزار ته نشي تللی باید دغه کیسې خلاص شي که دوی وایي چې موږ مسلمانان یو اسلام ده په اسلام کې خو سرحدونه نشته باید دغه شیان خلاص شي که نه موږ دا توقع ساتو چې د پرامن طریقه باندې باید د افغانستان د پاکستان په منځ کې د تګ راتګ آزاد شي او په دې باندې پابندي خلاصه شي او دا موږ مطالبات او دا غواړو او خدای دې وکړي چې دا وشي او د دپاره به موږ کوشش هم کوو که او دا د ډیورنډ کرښه یا نور د پښتنو مسایل د حل کېدی شي چې موږ تاسو د یو بل سره رابطه موږ تاسو یو بل سره پیژندګلي وکړو دا صاحب دلته کېنه صاحب دلته کېنه باندې نه کېږي که نه سیاسي سټرګل یا سیاسي مبارزه چې کوم ده دا په اعتبار په بنیاد چې یو بل ته سړي ډډه لګي که نه نن دا مسله د لر او بر ده دا صرف نه د بر پښتون ده نه د لر پښتون ده د دواړو ده دا حل کوو به په دواړه انشاءالله دا زموږ ځکه هم د لرو او د برو نمایندګي کوي دلته هېڅوک د لر دی که د بر دی دلته ټول په دعوا سره ناسته هېڅوک مېلمه دلته نشته زموږ او بل چې کوم دا موږ دا وایو چې دا کېدی شي دا ممکن ده ناممکن خبره نه ده خو هله کېدی شي چې موږ تاسو ژوندی او ګړندی رابطې ولرو پاخې او غښتلې ارادې ولرو او انشاءالله دا به کېږي او زه نور نه پازبولم دا چې تاسو دا نور خبرې ټول تاسو عالمان ناست دته زه به څه نوې خبره نشم کړی خو زه د غني خان په دې شعر باندې تاسو نه رخصت اخلم د غني خان شعر دی خدای بخلي چې وای زور هڅې پیغور شي زور خدای دې وکړي دا شعر مې صحیح لیکلی زور هڅې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي ورک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نشي ډېره